په دریاب کې رانه د ظالمې اوبه یو نشي په دې کشتۍ کې خو د ګردون خو ستا دریاب دې رانه یو نشي دریاب ته خیر دی چې ما یوسي خو راشه ما بوده چته کې نه نو لږه کوزېږي نه داسې یو بوټي نه یو بوټي غاړې ته مې بوده داسې الله خدایه پاکه نو د داسې ښځو د خدایه وساتې په شرمونو دې ته دریاب کې وشرموم نو ښځې په اوږو خو نه ګرځي دا خدای بې انصافې چې ته ماته په اوږه ناست یې ته ستا ښځه یم که نه اوس مې ګرځوه که نه او نو بس اوسني ښځې به په اوږو ګرځې ځینې بیا مټي دي د پلارانو کره نو د ځان خیال خو به ساتم خو یو پوټي کوزه شه که نه ولې کوشم هغلته مې بوده چې بس کار رالی وګورې هله کار ولې زه خو وایم چې په دې دریاب مې داسې وروشغولې خدای بې انصافې اوس لا په کشتۍ کې ځي وای ونه نرمې چې ته ما وغورځې او نر خو ځکه نه یم چې ته مې کړې ولې چې بوډا یې په بوډا به تاسو لوبې کوې د اوسنۍ ښځې خامخا به مې لوبې کوم مالې لوبې کولې خامخا زما کله د خدای بې انصافې ښکارې نه دوه منې اوس بیا دا خلک به څه وایي خدای دې تباه کړه چې ته ما سره په دې اوږه ناست دی بس دې ښځې کوزه شه که نه په شرمونو دې وشرمولم ډېر چاپېره ټول ستا دریاب راته ولاړ دی کوزه شه یا وروره ویم هغه اړه به مې په څو وواړې دا د څو 15,000 روپۍ چکر الو داسې اکثر وځي دي استغفرالله دا زما دا ټوله ښځه د 50,000 روپو نه ده نو 50,000 روپۍ څنګه درکړمه ورکوله 50,000 روپۍ که نه ولې چې تا ښځه کړې ده او ښځه مې کړې ده چې بې پرې نه دی ښځه مې کړې ده او ښځه به ما ته نیغه مولی په اوږه ناست دی ته به خامخا کېدی چکر ته دې درکړو چکر له راغلی یې نه نو بس اوس خو کوزه شه که نه نه ما ته پته ده نو کوزېږي خدایه پاکه زه خو وایم چې دې دریاب ته مې دا ګزاره کړې د دریاب ته دې ګزاره کړم د خدای په انصافې د اوښ پوسکې وه خو بس زر دغه دې غټ بچو مې 15,000 به اوس ماله راکړي یا ښځې بس دی که نه د خدای په انصافې په کشتۍ کې م راته په اوږه ناسته وې اوس خو د دې اوږې نه کوزه شه که نه نه کوزېږم زما مېړې یو مه کوزېږه خدای زما د سخر کور وان که چې دا کشتۍ یې ماله راکوله وایي خدایه وایي او ټینګ یم یا الله اوسنو خاوندانو ته خیر پېښ کړي او که په داسې ښځې واوړېدې چې په اوږه راته 24 ګنټې ناستی وای او چې ته بلا مې کولې په قهر د مولا
باندې به کباب خورې ښه نو وایم کبان به څونه خوري 2 کیلو آهاهاها 2 کیلو کبان خدای کړي ناکام دي نو دا ورځه او نه چې ښځې په اوږو ګرځو کبان خو به پرې خوري یا کاکا یا وروره د خدای دپاره یو 2 کیلو کبان دې لپاره ښه کوو چې مال کور ته پکې واچوه چې لاندې باندې بیږي هلې کټونو کې کېناستو بېغمه اوس به پسې درشي ګوره ګوره ښځې اوس خو راله کبان مې هم درله واخېستله نو په دې کټ کې کښېنه دا کبان خو په دې کټ کې وخوره که د اوږې نه مې کوزه شه الله خدایه او خوره بس کله راکړه خوره خوره خاوند هر ځای کې دله دوسي کټا سره کېږه او خوره خوره ډکېږه په قهر د مولا اخته چې خوره وای وایم یا ښځې په کټا سر مې اور بل د ټولې رویت پرېت که لر که دې دا مجمع ولې درکمه ویټکه یو په زهرو مړه شي وای جان محمد دا تی وای د ښځې دله بې غیرته ویم چې ښځه دې کوله سړیتوب ښځه خو به دې کړې وه که نه دې د مشین په پیرکې باندې څه کې الله دې په غضب اخته که دا دې څه کړي دي او اوس دې د اوږې نه هم نه کوزېږي ویم زامن چې ښځې وکړي که نه نو مور په ډاګه پرېږدي زه په دې صدریاب کې ګرځم او سوال کوم ته شرمېږې وایم بیبي خفه نه شي یا بیبي زه څه خبر ومه چې په خپله خوښه به واده کې او داسې مشکړه به درته میلاویږي وایم بیبي دې زره مال دولت او د مال دولت دپاره مې کړې ده اوس راپسې داسې کونې لګېدلې دي جوره ده یو سر اخلاصوم بل سر راکې ننوځي او یو بل سر اخلاصوم بل راکې ننوځي بیبي ډېر تا ته ملامت یم په شړپ دې لاس ولګه سټ دې رالامات کړو نو خوره ویم په شړک کې ستا دا کبانو لګي زما د زهر شي ویم یا جان محمده غون خلک ښځې په خوښه کوي ویم تا چې څنګه کړې ده که نه نو ته د جنونو وختې د جنونو هغې کې دی کوشتې الله دې سر خاورې که ولې کوشمه ولې خلک ته پته نه کړه زما مېړه دی وایي الله دې سر خاورې که دا نوم د په خولې باندې ښکاري دا خوله دې نوم ته نه رجوړه هم به دې نه ښکاري یم یزیه یم د جرګو سړی وي ولار دې خونده شوې وایم یا بیبي خفه نه شي د دې ځینې ځینو خاوندانو نه ښځو دلاګان جوړ کړي دي چا سره په کورونو په اوږه ناست دي خو سوکل نه وایي او ما ته په اوږه د پرتوګې راله په دې ټول څه دریاب کې وویسته او د سره مې کوزېږي نه که پاک پروردګار ولې توغه کې ولې توغه کې یزیه سرګان نه مه خرابوه دا د بریمان صاحب بیزو داسې په اوږه ګرځوه زه رانه لاړم په ما به الله تېره کړي وای دا سړیه کوس ده خدایا کور د داسې خسرو مریج راله پانسي کړه په قهر د مولا اخته کې بېرته خدای وباسه یا بیبي خبره واوره یا بیبي د خدای دپاره یا بیبي د خدای دپاره ما ځان نه مه پرېږده راځه ما سره راځه سوال درته کوم مورې ویم چې سخته دې سر لراله اوس راته مور یاده شوه ویم چې واده دې کوم مور راته نه وه یاده دا ملخ چې دې کوم نه مور راته نه وه یاده یا مورې خیر دې مینت درته کوم یا مورې ویم لیونی کم ویم اوږې مې وسولېدې راځه پېښور ته به یو 2 چکر وو واپس په کور ته تا ما سره ځي دې سره خو مېړه نه غواړې خو ته مې وړه غوښې تا سره به لاړه شم راځه راځه مورې ته شي اوس په ښځه په اوږو ګرځم ما باندې به فلم ګورې اټکې وایم مورې اوس وایي چې ارشد سینما کې به راباندې فلم ګورې نو په شرمونو کې په دې پېښور کې وشرمولم په اوږې نه مې نه کوزېږي د اوسنۍ ښځې خاوندانو ته په اوږو ناست یزیه پلار دې ریډیو راوړی چې په هغې کې به د سړي اواز راغی ما به مخ پټ کړ دا څنګه ښځې دي یا بیبي راځه بس خدای دې پکې اوس خیر واچي اوسنۍ ښځې ټولې ګډې ولې دي
سړي دي داسې دي دا خو ویمه یا مورې غم دې راله کړې دي مورې ځان ته دې غم کړې تا خو اشاره لاله کړې نو اوس په فلم په م ګوري او ما ته په اوږه ناسته یې فلم کې الله دې د دې کوړی سر نه خلاص کړه ته مې وایي چې په خپله خوښه خو واده مه کوه ویمه غول مې مورې خوړلي دي غول مورې مې ودې کور که نه دا فلم به ما ته ګورې مورې فلم به بیا هغه کونې دي کونې مورې ورپسې چمبر دي ځان دې نه چپ خلاصوم زه چې دا فلم پې وګورم ښه ده نو اوس خو کوزه شه که نه کاله بیا وایي زه مورې چې دا فلم پې یا بیبي دا څه چل دی که نه ویمه که دې خوښ یي که نه د دې فلم هیرو نه دی شاهد خان ده بره به ولې چکر وویل پرې ملاقات به ورسره وکړو یا مورې ته پرې کومه نکاح تړې د خدای په انصاف خو شاهد خان لږ ورسره میلو شو او بیا به دې واپس راځو شاهد خان سلام علیکم بیبي کېنه بیبي دا زموږ ولې فنکار شاهد خان دی دا لالا سردار لالا زوی دی داسې ښکلې ښکلې کار کوي په دې فلم کې ما خو چې د فلم نو کتلې بیا اوس مې په داسې خشتګارې پکې کړې دي مورې دا اوس چې کوم فلم د دې فلم ستاسو څه نوم دی اوس خو مې زړګي شوې دا مې ښځه ده او د اوږې نه نه کوزېږي ای راجي صاحب ویمه زه یې لیونی کړم دا چې دی که نه
چې بس واده مې کړی دی نو بس دا کونې راته پوګه شوي ده کوزېږي رانه نه الله دې ماشه بس الله کوزېږم نه بس چې کوزه نشي خدایا بیخ او بنیاد د اوسانو ښځو وباسي چې ودونه ورته وکړو اوبه به سولي دا زما مېړه دی بالکل نه کوزېږم نه مېړه دی ما سم توبه مې دی نو سم مې واده کړه حاجي صاحب الله دې ډېر خوشحاله کړه او الله دې آباد ساته زه وایم ارشد خان سلیما زنده‌باد زنده‌باد او شاهد خان زنده‌باد الله دې ولا ژوند ورکړي خواصه پسې راته وشوې پرچې ته ځم که نه زنګوله الله خدایا یا مورې دا خو اوس وایي چې باغچې ته ځم نو دا به اوس په باغچه کې زنګي امیر دی باغچه کې څه دي یا مورې په باغچه کې هر قسمه چې دی نو زنګوګانې دي کښتې دي هر څه پکې دي خو دا درله زنګولو ده امیر زمونږ ساده وخت و زمونږ په وخت کې به باندې چقو او ټال به وچا کړنه موږ باغي کردو موږ باغي کردانګل داسې شرمېدلې رسم په باغچه کې ګرځې پلار مې وایي که نه چې د دې ګوګې نه مه کوزېږه د خاوند نه او زه پسې الله نو خاوند خو دې اصولو هغه له خو دې اوږې اصولولې نو بس اوس خو کوزه شه که نه ولې کوشمه څه چلې امیر خدای کړې ناکام دی راځه ویې زنګونو زه چې ویې زنګم ته خدای مې ښځه د کولر اوس خیال کوه نو بس چې ښځه مې کوله زه ستا پشې نه څه خبر وم چې ته به نه کوزېږي څه مو مړه شابه راځه زم روان یم که نه هله دا مې نیا ده دا یې نیا دې نه ده دا چې دی نو دی هسې سمپلو درولې دي یزیا د باغچې والا ځناور مو اوچ کړي دي او دلته ودرولي دي وای خدایه په لیونو مې سر دی یا مورې ځناور نه دي دی هسې یو مجسمه ودرولې ده په باغچه کې چې دې ته ماشومان ګوري ولی الله دې خوشحاله کې څنګه ښکلی ځای جوړ کړي چمن هم پکې دی او یزیا دغه پکې هوټل دی دغه پکې هوټل ده که نه مور دا چل دی که نه ځای چې مخکې لاړ شو که نه زما په گنجي باندې اور بل ښه اوس خو کوزه شه که نه نه په داسې ښځو ځمکه ډکې راځه مورې زر نه کوم خوا ځو باغچې ته ځو که نه راکړه ټیکټ یې راکړه که نه وروړه بیبي ټیکټ یې دی دا په څو ټیکټ علیکم جی وعلیکم سلام یو منټ خود درېږه داسې تاسو کوم خوا راغلي دي موږ چې دی باغچې ته رالي باغچې ته راغلي نو دا مو زنانه مو فوکس ورا کړی نو دا دی خدای برباد کی پلار ته مې چې ستا دا لور به د اوږې نه نه کوزم نو د اوږې نه نه کوزېږي جی دا خدا مقصد نه دا مزدور را که بیمار را که څه مطلب جوکه جوړه وي کوزه شکینې نه کوزېږم نه کوزېږم حاجي نو تاسو شنو ودان لازم دی خپل خوشاله سلام علیکم راځه خوشحاله کړو موري ویمه دا بیزو ده یزیا دا بیزو ده ویم دا خپله دې مسره دغه جال کې بنده که دا به مو سره ایله به ورسره ژوند کوي دې خواشه جینۍ به پرې خوب کې دا څه کې راځه موري چې ځو کوم خوا ځو نو ویمه مخکې ځو که نه ویم دوی خو داسې خشته خشته مرغۍ ساتلي ویم پنچه باغچه ده ښه که نه موري راځه یزیا دې ته څه دی ویمه موري دې ته تعوس وایي څومره ښایسته دی ویم دا لکۍ څنګه ښکلي چټه کړې ده سم خوند ورسره کوي او که نه مورې ماشاءالله ماشاءالله ویمه ښځې او دې تعوس سره د پرېږدمه نه نه زما خو ته خاوند دی زه خو بلکل کوزېږم نه یا ښځې ګوره اوس خو د اوږې نه کوزه شه که نه ټوله باغچه راته ګوري اوس مې ګرځوه خدایا زه مورې زه چې ځو زه چې زوزیانو الله کړې ناکام دی نو بس دی که نه کوزه شه د خدای بې انصافې په باغچې کې دې په چرمونو شرمولم خدای دې خیر وانکه او کوزېږم نه هسې کوې یا وروره باغچې ته وې سیل له مې بوته
دا زما ښځه ده او د اوږې نه نه کوزېږي څه به سره وکړم ټوله باغچه ده یاره ګورې په شرمونو هم ځان وشرموله ښځې خلک په اوږو ګرځي یاره یاره وروره خفه نه شي ویم دا اوسنۍ ښځې چې د اوږو نه کوزې نو بیا مټېږي ځي یاره دا ښځې مټیزي نه دي دا ښځې موږ هم کړي دي دا ستا غوندې ښځې وکړي که نه هغه دې بیا مټیزي ځي الله دې سر خوري که دا تا پوزه کړی یم تا ته ما ویلو چې را ترور لور له کومه هشته جینۍ ده نو دا یې ځان په څه شي اړولې ته به ته وګوره یاره بس کړ که نه یم مورې نو دې پسې جایداد و دولت ورپسې وکنه یاره باغچې نو دا ټول خلک دلته د په تماشې وځي ښه زه چې ځو راځه څه چل دی چې په لاره کې دا تا برابر ودرېدي ویم په میدان ته راځي په کبډې دي دا میدان ته شه ښځې کوزه شه دا ولې کوشمه یزویا ته د هغه د زور نه خو پهلوان دي اوس په دې چپړ کې لاندې ویمه بیبي که پهلوان دی او که هر څه دی ماته لار نیولې ده ماته څوک داسې کړی په ایمان کې پرېږدم را میدان ته شه راکوزه ته کوزه شه ښه دي ولې کوشم خدایه نو چې دا دونه نرم نه یزویا دونه باتور نه لري یو کې نه ځان نشه خلاصولی او هغه ته په کبډي ورځي په ارام کښېنه زه چې ځو دا خو پهلوان دی پهلوان دی نو ولې زه څه کیجاوی یم څه را میدان ته دې شي اوس مو سره په کبډي وکړم یا کاکا دا خو د خټې پهلوان دی واخه سپینې هرتې چینګې کړي نو ما وې که په رښتیا سړی دی خفه نه شي پته نه لګي نو باغچې والم سمې سمپلې ودرولې دي باغچه کې مخکې ځه دماغ دې خراب دي څه کې زانګې سړیه زه دې کې زنګم ویم یزویا یو خبره ته کومه وایه بیبي ویم دې باغچې والا خو بله بوټانو درولي دي که نه ویم یو بوټ دا ورکړه نو یو سیټ ته بیا ودرېږي یا مورې خدای مې ته په شین اسمان خلاص که بس دې کوزه شه که نه ولې دې کوزه سره پاره مې خوشبودي ده که نه نو په دغه کې به هم ته زما په اوږه ناستې او ستا په اوږه کې به هم زه ناست یم الله خدایا دا چې ورشو دې کاکا نه ورشو ای کاکا وای ما داسې چل دی که نه چې دې کې مونږ ټول زانګو نو به دا راته لږ کوله وکړه بیا هم شي کېنه ښه دا د شي هله راځئ یا ښځې اوس خو زانګو ته راوختې په دې د اوږې نه مې کوزه شو په دې زانګو کې کښېنه که نه زه ستا ښځه یم سړیه نو چې زما ښځې ګرځوه نو خود بګړم یا مورې د اوسنۍ ښځې خو دې خدای تباه او برباد کړي د خاوندانو د اوږو نه نه کوزېږي خیرې مه کوه ویم یزویا نو چې ډېران شاپر دی که اوس یې خو ګرځوه نو بس یا مورې ما ته څه خبره ومه دې سره به د دنیا دولت یې پیسې وي زه څه خبرم چې دا کربوړې به زما د اوږې نه نه کوزېږي نو په هر ځای کې په اوږه هر ځای کې به په اوږې یم زه به- دا خواښې ته مې لا ګورې ویم الله دې پلار له ویم جنتونه ورکه ویم هغه به زه د کور هم نه بار کولم پخواني سړي چې کومو که نه ډېره یاناکو خو په زانګو کې ناستې د اوږې نه مې کوزه شه که نه نه کوزېږم نه کوزېږم دو هیله پټال به وزنګم ویم یزویا ما ته خو رلم خرابېږي او سر هم را باندې ګرځي یا لکه دا زانګو شروع که که نه دا زانګو شروع که خدایا شروع کا پې کلکې که کلکې که برونه کې ونن خلي نین خلی موري وای خدایا الله خدایا دې خوند وکړه بیبي ولې وایم د خیره اوږې مې سپکې شوې د ما خیال هغه ښځه چې د کوزه شوه څه شوه یزویا په را ګوره هغه شاپر خو هغه دې نښتې